همونه دوستانه کالي کې جوړ وو خوشاله یاست تقریبا 5 بجې دي روان یم له کاره څخه کور ته کور ته سره څنګه جوړ شوي نمبر باندې تر ټولو هټ ټرین سټیشن ګورم کوم ځای چې موږ ځو کور ته تاسو کتلی شئ دا د ټغر ټرین سټیشن ده خو دا تقریبا 2-3 منزله ده دننه پکې دوکانونه دي ټول دوکانونه دي ګاډۍ واړۍ راځي چوکیانې خلک ناست دي دا مګر کالو دوکانونه دي هغې پکې دي سونا دوکانونه تاسو کتلی شئ مطلب هر قسم دوکانونه کې دي دغه بیا پکې مطلب دننه کافي شاپونه هم دي هغه د جاکټونو دوکانونه چې جاکټونه زنانه او مردانه دواړه قسم دي زه غلي جمعه کې چې تصویر یې برسېر ځم خېزم دا هغه لاندې منظر ده خو ځکه بیا یو منزل بل ده دا زه خېزم یو بل منزل بیا هغه پورته دغه بیا دوه منزل ده دوه منزل چې راځي په دې برسېر خېزې بیا هغه بیا مین ټرین سټیشن دی دوی ورته په فرانسوي ژبه کې ګاغ وایي ګاغ په انګلیش کې ورته ټرین سټیشن وایي دا بیا تلویزیونونه لګېدلي دي مطلب چې کوم ټرینونه ځي یو به ټوله مکمل ډیټیل یې پکې چې تاسو چېرته ځئ هغه مکمل په کوم ساعت باندې وځي په کوم نمبر باندې وځي هغه ورته لیکل شوي هغه چې مخته ورځي هغه څه بیا دغه شي ټرینونه دي زه ته یو ټرین په 25 باندې ولاړ ده 1429 باندې تقریبا 3 منټه بعد شي بل په 14 باندې شي زه راځم زه راځم چې څنګه په دغه اول ټي وي کې هغه 3 نمبر باندې دې نمبر باندې ټرین په 1429 بیا خلک مثلا ټکټونه اخلي خلک ټکټونه اخلي خلک زیات ورځ ډېر دا ټرین د ټوله خلک له کاره شته کېږي او خلک انتظار د ټرین دلته هم ته کولی شئ دلته خلک ډېر راځي او ټورسټ ډېر راځي هغه ډېر ځای کې ټکټونه اخلي دا دروازې لګولې نو وروره د دروازې بند دي خو دا چې هغه ټرینونه چې له پاریس نه بهر وځي هغه ځای لپاره بیا خلاص وي دوی د بار ټرین ځي هغه ټرین تاسې ګورئ همدغه ټرین مزې ته ځي د یو ډایرکټي ځي دا ډایرکټ ځي یو ټرین بیا د هغه بیا سټاپونه کوي تقریبا 5 سټاپه کوي دا نو لیک تیز ډایرکټونه بیا دومره وخت نه نیسي تاسې کتلی شئ ټرین سټیشن ده ډېر زوړ ده